السلام علیکم دوستانو. احمد آفیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په متحد عرب اماراتو کې د ویزو په اړه حکومت نوې پالیسي جوړه کړې، خاص کر هغو کسانو لپاره چې ویزې ایکسپایر کیږي یا امارات آی ډي ایکسپایر کیږي. د دې نه مخکې چې زه دې خبر په اړه پوره معلومات درته وړاندې کړم، تاسو دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ. د دې چینل موخه صرف هغه مسافر ورونه کم چې متحد عرب امارات، سعودي عربستان، کویت، قطر او یا نور خلیج ملکونو کې اوسیږي د هغو خدمت کول دي. په دې چینل کې به زه په دې ملکونو کې چې کم نوي خبرونه راځي، د ویزو په اړه، مخالفو په اړه او یا نوي قانونونه چې راوځي، زه به انشاءالله د دې چینل له لارې تاسو ته وړاندې کوم. زما به دا کوشش وي چې ټولو نه مخکې او رښتیني خبرونه زه د دې چینل له لارې تاسو ته خپاره کړم. که څه هم زه په اسمار افغانستان یوټیوب چینل کې ډیر زیات مصروف یم، خو بیا هم د ستاسو خدمت په خاطر زه غواړم چې د دې چینل له لارې دغه واړه معلومات تر ټولو نه مخکې وړاندې کړم. نو را به شو خپلې موضوع ته. د امارات امیګریشن ډپارټمنټ یا جنرال ډایرکټري اف ریزیډنس ان فورنر افیر چې ورته وایي، د هغې ډایرکټر جنرال محمد احمد دا اعلان وکړ چې په اماراتو کې هغه ټول خلک چې د ریزیډنسي یا اقامې ویزې دي او یا په ویزټ باندې راغلي دي، د دوی ویزې د اول مارچ نه بد ایکسپایر شوي یا ایکسپایر کیږي، د هغو ویزو خاوندانو ته 3 میاشتې نوره وخت هم ورکړه. د دې نه به نه کومه مخالفه یا جرمانه اخیستی کیږي او د دې ویزو نوي کېدو به نه کوم پیس ترې اخیستی کیږي. دا خبر د هغو خلکو لپاره هم دی کم څوک چې د اماراتو نه بهر تللی دي. هغه څوک چې د اماراتو نه بهر لاړ شي، هغو سره 180 ورځې وخت دي. نو که چا 180 ورځې وخت پوره شوي یا پوره کیږي، نو هغې لپاره هم دا خبر دی چې هغو په ویزو کې به 90 ورځې نوره هم ور اضافه شي، د دې نه به هیڅ کوم پیس نه اخیستی کیږي. نو واقعا دا یو ډیر ښه خبر دی، ښه ورونه لپاره کم چې اماراتو کې دننه دي او یا هغه کم چې د اماراتو نه بهر دي. نو امید لرم چې تاسو به پوهېدلي وئ او که لا زیات معلومات غواړئ، نو دا نمبر در سره په سکرین شیر کوم، دې سره په تماس کې شئ. خو د دې لپاره لازمي ده چې تاسو ته انګلیسي او یا عربي درځي، تر څو هغو سره پې خبرې وکئ. که بیا هم دوی پوه نه کوي، نو زه در سره خپل واتساپ شمیره شریکوم، تاسو کولی شئ چې ماته میسیج وکئ. نو په آخر کې تاسو دا ویډیو هغو دوستانو سره هم شریکه کړئ کوم چا چې ویزا ایکسپایر کیږي او یا د هیواد نه بهر دي، ولې چې دوی به په تشویش کې چې هسې نه زمونږ ویزې کینسل شي. نو د دې دپاره خبرول هم اړین دي. او یو بله خبره چې تاسو د احمد آفیشل چینل در سره سبسکرایب کړئ، ولې چې دا قسم نور خبرونه راځي، هغو نه تاسې خبر شئ. د لیدو مو منندوی یم. د خدای په امان.